السلام علیکم درنو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به ښه او جوړ یاستئ. بیا هم د ساینسي علومو زده کړې پښتو چینل ته ښه راغلاست. په دې لوست کې موږ د حساب دویمه برخه لولو چې لومړی موضوع چې موږ په دې برخه کې لولو هغه ده د جمع عملیه. نو راځئ چې درس شروع کړو او نوي شیان زده کړو. نو زده کوونکو، لکه څرنګه چې پوهېږئ موږ په تېر لوست کې د حساب لومړۍ برخه ولوسته او هغې کې مو ابتدایي موارد زده کړل. نو په دې برخه کې څلور ګونې عملیې موږ لولو. لومړی عملیه ده د جمع عملیه. تعریف څه دی؟ د همجنسو شیانو یو ځای کولو ته د جمع عملیه ویل کېږي. مثلا موږ کولی شو چې طباشیر له طباشیر سره یو ځای کړو، خو طباشیر د تختې سره نشي جمع کېدلی یا نشي یو ځای کېدلی. دا ولې؟ ځکه چې طباشیر د طباشیر سره جمع کېدلی شي په دې خاطر چې دوی له یو جنس څخه دي، خو طباشیر د تختې سره نشي جمع کېدلی ځکه چې تخته یو ځان ته شی دی او طباشیر ځان ته. نو دې امله د جمع تعریف داسې شی دی چې د همجنسو شیانو یو ځای کولو ته جمع عملیه ویل کېږي. مثالونه دلته راکړي، زه به د بېلګې په ډول تاسو ته څو مثالونه حل کړم، د هغې وروسته به د جمع خاصیتونو باندې بحث وکړو. لومړی مثال دلته راکړی دی چې 428 جمع 593. نو موږ د جمع عملیه د ښي اړخ څخه شروع کوو. اته اول د خپل خانې سره جمع کوو، یعنې اته له درو سره چې کله جمع کړو نو دې ځواب به شي 11. کله مو چې 11 ولیکل نو دلته موږ 11 نه لیکو بلکې یو لیکو او یو هم حاصل. ښه، دا درسونه د کانکور لپاره دي، نو تاسو به په ابتدایي مواردو باندې پوهېږئ. نو له ځینې ساده شیانو څخه زه بحث نه کوم او هغې څخه صرف نظر کوم. یو حاصل شو. دوه چې د 9 سره جمع کو دا هم 11 کېږي، یو محاصل درلودل دا به شي 12. یو حاصل بیا هم موږ لرو 4 له 5 سره چې جمع کو 9 کېږي او یو حاصل چې ور واچو دا به شي 10. ځکه مو پوره 10 ولیکل چې دې خواته کومه بله خانه موږ نه لرو، دې امله موږ پوره لیکو چې 10. دویم مثال ته راځو. 15 2345 جمع 2145. د جمع عملیه له ښي اړخ څخه شروع کوو. 15 جمع 15 چې کله کوو نو دا به شي 10. لسو کې به ولیکو 0، یو حاصل. 4 جمع 4 8، 8 نه لیکو یو حاصل لرو نو وبه لیکو چې 9. 3 جمع 1 4 او 2 جمع 2 دا به هم شي 4. هر خانه د خپل خانې سره باید جمع کړل شي. راځو بل ته. 3 جمع 0 بیرته 3 کېږي. هر عدد چې له 0 سره جمع شي بیرته هماغه عدد کېږي چې دا به موږ د جمع په خاصیتونو کې لولو. 2 جمع 0 بیرته 2، 1 جمع 0 هم 1، 2 جمع 0 بیا هم بیرته 2 او 1 جمع 0 بیرته 1. ښه، راځو دې پوښتنه. کله چې 0 بیا هم له کوم عدد سره جمع شي نو بیرته هماغه عدد لاسته راځي. لکه ګورئ 0 که چیرې لاندې وي او چیرته هم کوز وي او یا هم چیرې په منځ کې وي هیڅ فرق نه لري د جمع په عملیه کې، بیرته هماغه ځواب دی. 0 کله چې 9 سره جمع کو بیرته 9 کېږي، همدارنګه 0 جمع 9 بیرته 9 9 9 او 9، یعنې ټول ځواب هماغه بیرته 99,999 کېږي. ښه، راځو بل موضوع ته. د جمع د عملیې خواص. لومړی خاصیت. لومړی خاصیت چې د جمع په عملیه کې دی هغه دی د تبدیلی خاصیت. یعنې که د جمع په عملیه کې د عددونو ځایونه تبدیل کړو د جمع په حاصل کې تغییر نه راځي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چیرې 3 جمع 15 کېږي 8. که چیرې موږ دلته د 3 په ځای لومړي سر کې 15 ولیکو او بیا دلته د 15 پر ځای په دویمه خانه کې 3 ولیکو نو کله چې 15 له 3 سره جمع شي بیرته زموږ ځواب کېږي 8. او یا هم که چیرې 3 له 15 سره جمع شي بیرته ځواب 8 کېږي. یعنې د جمع په عملیه کې د تبدیلی خاصیت موجود دی. یا 9 جمع 1 سل کېږي او که چیرې د 9 پر ځای دلته 1 ولیکو او د 1 پر ځای دلته 9 ولیکو نو هیڅ ځواب کې بدلون نه راځي، نو هماغه 1 جمع 9 سل کېږي. د تبدیلی خاصیت مهم رول چې دی هغه تاسو ته په عالي ریاضیاتو کې او داسې نورو برخو کې معلومیږي. نو دې خاطره ښه ده چې دا موږ ابتدایي ونه ګڼو او دا خاصیت ښه زده کړئ. دویم خاصیت چې دی اتحادي خاصیت دی. که چیرې د جمع په عملیه کې د 2 څخه زیات عددونو ځایونه موږ تبدیل کړو نو د جمع په عملیه کې کوم تغییر نه راځي. هماغه د تبدیلی خاصیت رقم ته دی،
خو یوازې دلته څو عددونه دي هلته 2 عددونه ګورئ مثلا موږ لرو 3 جمع 15 جمع 2 که چیرې 3 له 15 سره جمع کړو دې ځواب به شي 8 او کله چې 8 له 2 سره جمع کړو دې ځواب به شي 10 خو دلته ګورئ که چیرې د قوس څخه موږ دلته 3 وباسو او 15 راشي او بخای 2 راشي او 15 وي 15 چې کله 2 سره جمع کړو دا به شي 9 او کله چې 9 له 3 سره جمع کړو دا به شي 10 ښه دلته ګورئ موږ دا ځل 15 له قوس څخه وویستل او په ځای مو 3 راوستل 2 مو نه دي ویستلې 2 چې کله له 3 سره جمع کړو دا به څو شي دا به شي 15 او کله چې 15 بیرته له 15 سره جمع کړو دا به شي 10 تاسو ګورئ چې په دریو حالاتو کې کوم تغییر رانغلو نو دې ته اتحادیه خاصیت ویل کېږي او دویم مثال هم همدا ډول دی چې شل جمع 3 او جمع 2 15 کېږي نو هیله لرم د نور موارد باندې تاسې پوه شوي یاست دومره سخته موضوع نه ده راځو بل خاصیت دریم خاصیت چې کوم دی د جمع د عینیت عنصر دی د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر صفر دی یعنی که موږ چیرې د یو عدد سره صفر جمع کړو نو بیرته هماغه عدد لاسته راوړو د بیلګې په ډول که چیرې 3 له صفر سره جمع کړو نو زموږ ځواب بیرته کېږي 3 دا ځکه چې صفر هیڅ معنا نه لري دلته یعنی که تاسو یو جیب کې 3 افغانۍ وي او بل جیب مو خالي وي نو که تاسو دا 3 افغانۍ له دې جیب څخه بل جیب ته واړوئ هماغه 3 افغانۍ دي تاسو ته 1000 یا 2000 روپۍ هغې څخه نه جوړېږي نو د صفر رول هم دلته هماغه دی دلته ګورئ 12450 جمع صفر تاسو په نظر چې بشي نو معلومه خبره ده چې بیرته هماغه ځواب کېږي د جمع د عینیت عنصر هم چې تاسو باید د زده وي خامخا که کنکور کې تاسو ته پوښتنه راشي چې د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر څه دی نو تاسو باید د زده وي چې د جمع په عملیه کې د عینیت عنصر صفر دی دویم عملیه د څلورګونو عملیو څخه چې کومه ده هغه ده د تفریق عملیه د همجنسو شیانو کمولو ته د تفریق عملیه ویل کېږي یعنی د جمع عملیې برعکس دی د جمع په عملیه کې موږ شیان سره یو ځای کول البته همجنسه شیان خو د تفریق په عملیه کې موږ همجنسه شیان له یو بل څخه کم کوو یا بیلوو نوټ د تفریق په عملیه کې موږ باید د غټ عدد څخه کوچنی عدد کم کړو یعنی موږ کولی شو د 5 څخه 2 کم کړو خو نشو کولی چې له 2 څخه 15 کم کړو کولی شو خو کله چې تاسو د عددو محور ووایئ نو هلته پوه شئ چې دې ځواب منفي 3 کېږي خو دا دلته معنا نه لري نو تاسو ته چې کومه اړین موضوع هغه ده چې موږ باید د تفریق په عملیه کې د غټ عدد څخه د لوی عدد څخه کوچنی عدد تفریق کړو یا کم کړو مثال ته راځو مثال راکړئ چې لاندې عدد تفریق کړئ لومړی مثال له 10 څخه چې 9 لاړ شي څو پاتې کېږي دلته تاسو باید د قرض عملیه هم زده وي که زموږ نه وي نو هغه په غور سره ورته وګورئ اول دا ځکه چې تفریق عملیه هم د ښي اړخ څخه شروع کېږي له چپ اړخ څخه نه شروع کېږي نو د صفر څخه ګورو آیا د صفر څخه 9 ځي نه ځي ولې لومړی خو دا خبره ده چې صفر حتی ډېر کوچنی عدد دی نو د صفر څخه غټ عدد چې کوم 9 دی هغه نشي تللی او دویمه خبره زموږ منطق هم دا نه مني چې کله زموږ په جیب کې 0 روپۍ وي نو هغې څخه څنګه 9 روپۍ لړ شي چې موږ ښه پوهېږو هم چې دا کې 1 روپۍ هم نشته نو دلته باید موږ قرض وکړو صفر ته د 3 څخه یو قرض ورکوو سو یو کله مو چې یو قرض ورکړو دا موږ ذهنا ځان سره نوټ لیکو خو پوښتنه کې نه لیکو کله مو چې یو ورکړو داسې لیکو ذهن کې دا به څه شي 10 د 10 څخه چې 9 لاړ شي څو پاتې کېږي یو ډېر ښه دلته څو پاتې وو 2 ځکه یو مو قرض ورکړی و 2 څخه چې 2 لاړ شي صفر بیا چپ اړخ ته معنا لري نو ځواب دی یو همدارنګه دلته یې راکړی 4000 څخه چې 2000 لاړ شي 0 څخه چې 0 لاړ شي 0 قرض نه کوو بیا 0 او بیا هم 0 4 څخه چې 2 لاړ شي 2 ولې 4 غټ عدد دی او 2 کوچنی دی دلته ګورئ یو څخه چې 0 لاړ شي بیرته یو ځکه 1 روپۍ د په جیب کې ده تا هغې باندې چې هم نه ده اخیستې نو بیرته هماغه 1 روپۍ ته 0 پاتې کېږي 2 نه 0 لاړ شي 2 3 نه 0 لاړ شي 3 او 4 نه 0 لاړ شي بیرته 4 دې پوښتنې ته راځو 3 نه چې 1 لاړ شي 2 2 نه چې 1 لاړ شي 1 3 نه چې بیا 1 لاړ شي 1 2 په خان سره تاسو باید دغه دقت چې مو هغه دا وي د خانې
باید منظم سره ولیکئ چې مثلا تاسو نه خطا نشي چې د دوو نه دا خانه تفریق کوي او د درېو نه دا خانه نو باید تاسو ډېر دقیق اوسئ دلته ګورئ دوو نه چې یو لاړ شي بېرته یو پاتې کېږي او درېو نه چې یو لاړ شي بېرته دوه او دوه نه چې یو لاړ شي دلته هم بیا هم یو پاتې کېږي یعنې دې سوال کې د ټول مفهوم چې زه تاسو ته غواړم بیان کړم هغه دا دی چې باید د خانې ډېر په دقت سره له یو بل څخه بېل کړئ مثال لاندې عددونه بیا هم راکړئ چې تفریق کړئ لکه بل مثال دی چې یو څخه چې یو لاړ شي صفر صفر نه صفر 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 لاړ شي نو تاسو ګورئ دا ټول بېرته صفر کېږي ځکه صفر څخه چې هم لاړ نه شي هماغه عدد پاتې کېږي دلته متوجه اوسئ د پنځو څخه شپږ تللی شي نشي تللی ځکه پنځه چې دي دا کوچني دي د څو څخه له شپږو څخه نو موږ کولی شو چې لاړ شي مثلا شپږو نه چې پنځه لاړ شي یو پاتې کېږي خو دلته پنځو نه شپږ لاړ شي هماغه دی یو پاتې کېږي خو علامه به یې چې وي منفي یعنې منفي لس زره دا ډېر کوچنی عدد دی نسبت په یو مثبت عدد باندې ښه نو دویمه برخه کې دم اخلو او دویمه برخه ادامه به بیا په بله ویډیو کې تاسو سره شریکه کړم هیله لرم چې تر دې مو دمه